نننے زمون سبق سورة النساء پنزم سپارہ 135 نمبر آیات خوانوالی 139 نمبر آیات پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اے مومنانو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. شیطا سکلک الاڑ پہ انصاف توحید بیان کون کی دپارد درزاد اللہ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. اگر کو ضرری پتاسو باندی وی یا پمور او پلار باندی یا پخپل خپلوانو. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. کوي مالدار یا عاجز نو اللہ ډیر نږدې دی دې دواړو تستانا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نو تابعداري مکوئ د خواہش چې انصاف اونکئ تاسو. وَإِن تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا. او کواوړی تاسو په بدن سره یا مخواړوي تاسو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. نو یقینا الله دې په هغه څه چې کوئ تاسو خبردار. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. اے ایمان والو ایمان راړی د زړه په الله او په پیغمبر د هغه. والکتاب الذي نزل على رسوله. او په کتاب آغا چې نازل کړي د پخپل پیغمبر باندې. والکتاب الذي انزل من قبل. او په آغا کتابونو چې نازل کړي دي پخوا. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. او چا چې کفر کو په الله او په فرشتو د هغه او په کتابونو د هغه او په پیغمبرانو د هغه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. او پورس د آخرت باندی. فقد ضل ضلالا بعیدا. نو تحقیق سرا د خطا شو په خطای لری سره د حقنا. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. یقینا آغا کسان چې ایمان راړو بیا یې کفر وکړو بیا یې ایمان راړو بیا یې کفر وکړو. ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
بیای زیات کو کار د کفر بیای زیات کو کار د کفر نه د الله چې بخنو کی دیتا او نه به توفیق ورکی دی لرا د سیلاری بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما زیر ورکا منافقانو تا یقینا دی لرا عذاب دردناک تے الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين آغا کسان چنیسی کا پیران دوستان بغیر د مومنانو نا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا آیا لٹی دی یعنی منافقان دی سرا دی کافر سرا عزتو پس یقینا عزتو خاص اللہ لرد طول